د عزتمندو دا عمل دا فاحشه نه سبب د ولوګو دی، دا سبب د فقر دی، د فقر دا سبب یوازې د هغه خلکو د هلاکت نه ګرځي چې کم په دې مرض باندې مبتلا وي، بلکې دا سبب د ټول امت د هلاکت دی، د ټول معاشرې د هلاکت دی، د ټول قوم د تباهی هلاکت دی. د دې وجې نه دا دومره ناکاره عمل دی چې حدیث کې راغلی دی، دا انسانان چې چېرته ولیدل دا مړه کوي. بلکې صحابه او ابوبکر تنهو ته خالد ابن ولید رضی الله عنه خط راولېږه چې دلته داسې کسان دي، دوه کسان دي چې هغوی دا کار کړی دی. هغې سمدست مشوره وکړه صحابه سره، علي رضی الله عنه ورته فتوا ورکړه چې دا وسوځئ. خالد رضی الله عنه هغه کس وسوځه. محترمو، نن سبا زموږ په معاشرو کې یو ناکاره بیماري او مرض او ګناه عامه شوې ده. دا هغه مهلکه ګناه ده چې الله جل جلاله په قومونه تباه کړي دي او داسې عذابونه ورکړي دي چې د نورو دپاره عبرت ګرځولی دی. او دا داسې یو ناکاره بیماري ده چې د ټولو مشکلاتو جرړه ده، د ټولو مشکلاتو جرړه ده. هغې ته هغه عمل ویلی شي چې کوم د لوط علیه السلام قوم کوو. دا خبرې په ډېر سپینو الفاظو سره زه په دې کوم چې دا زمونږ د دین برخه ده، او بله دا ده چې دا سبب یوازې د هغه خلکو د هلاکت نه ګرځي چې کم په دې مرض باندې مبتلا وي، بلکې دا سبب د ټول امت د هلاکت دی، د ټول معاشرې د هلاکت دی، د ټول قوم د تباهی هلاکت دی. عزتمندو، دا هغه عمل دی چې د لوط علیه السلام قوم په الله داسې تباه کو چې هغسې عذاب الله بل قوم ته ورکړی نه دی. او دا هغه ګناه ده، دا هغه عمل دی عزتمندو چې سبب د بیمارینو، د سبب د فقرونو او د لوږو دا کېدلی شي. یو حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما مهاجرو صحابو، 5 کارونه دی وی الله دې تاسو وساتي، زه الله نه پناه غواړم چې تاسو وینئ، تاسو کې راشي. خو دا ډېر داسې مهلک بیماریانې دي. یو په هغې کې دا ده، اولنۍ دا ذکر کړې ده، لم تظهر الفاحشة في قوم قط. وی په هیڅ یو قوم کې دا فاحشي، بدفعلي، دا کارونه دا نه ښکاره کېږي حتی یعلنوا بها، تر دې چې دا عام طور اعلان شي. لکه نن سبا دا قصې ډېرې عامې شوي دي. نو څه به کېږي؟ دا بیماري، دا مشکل، دا ناکار عمل چې عام شي، والا فشا فیهم الطاعون، دغه قوم کې به الله جل جلاله طاعون بیماري عامه کي. دا نن سبا څومره طاعونونه دي، څومره بیماریانې دي، څومره مهلک بیماریانې دي، یوه ختمېږي بله را روانه وي. دویمه دا دی، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، داسې ولږې به الله په دغې قومونو باندې راولي چې د دوی په مخکنو اسلاف، مخکنو پلرونو کې به نه تېرې شوي. مخکنو پلرونو او نیکونو به داسې ولږې دی نه لیدلي. عزتمندو، دا عمل، دا فاحشې سبب د ولوګو دی، دا سبب د فقر دی، د فقر. دا نن سبا څومره فقرونه زموږ ملکونو کې، سره دې نه چې دنیا څومره تطور کې ده، څومره نعمتونه دي، زموږ ملکونه په کم حالت کې دي عزتمندو. نورې بدبختیانې به هم وي، خو سره د نورو بدبختیانو نه دا بدبختي هم زموږ په قومونو کې، په علاقو کې دا شته دی. نو دې وجې نه عزتمندو، په بل روایت کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. وی په کوم یو قوم کې زنا او ربا او سود دا نه ښکاره کېږي، دی پې شروع نه کوي، مګر دې خلکو یقینا په خپلو ځانونو باندې خپله د الله عذاب راوستی دی. عزتمندو، دا سبب د ټولو عذابونو دی. د دې سره سره دغه خلک چې دا کارونه کوي، دا پرېږده چې د دوی په وجه باندې بیماریانې، د دوی په وجه باندې عام فقر دا راتلل، مشکلات زیاتېدل. دغه خلک، دغه طبقه، دا په یاد ولرئ عزتمندو، دا هیڅکله ښاد کېدلی نشي. دغه انسان، دغه طبقه هیڅکله دا ترقي نشي کولی. صحیح د یو وخت لپاره به ترقي وکړي، د امتحان دپاره یو دنیا به الله ورکړي، یو څه دغه به ورکړي، زندګي ورکړي، لیکن نتیجه به ډېره بیکاره وي. د داسې فقر چپې سره به مخ کېږي چې
د هغې مثل به دې کس نه لیدلی ولو که هر څومره دا مالدار وي دا پیسهدار وي دا عمل پکې وي دا د هلکانو کار کوي دا نورې فاحشې زنانو سره هم کوي او خاص کر دا به داسې فقر سره یو ورځ په دې باندې راځي چې بیا به ځان ته جاړي که دا په سپینګرتوب کې شي او که لږ وروسته شي د الله قانون دا دی رحم یې ډېر زیات دی سمدست د ګناه سره سړی د مرۍ نه رانیسي لیکن رانیسي نه پرېږدي نو باید موږ خپله معاشره د دې نه پاکه کړو دا دواړه طبقې دواړو له پکار دي غیرت په ځان کې پیدا کړي او د الله نه ویره وکړي د دې وجې نه دا دومره ناکاره عمل دی چې حدیث کې راغلی دي دا انسانان چې چېرته ولیدل دا مړه کوي بلکې صحابه و ابوبکر تنهو ته خالد ابن ولید رضی الله عنه خط راولېږه چې دلته داسې کسان دي 2 کسان دي چې هغې دا کار کړی دی هغې سمدست مشوره وکړه صحابه سره علي رضی الله عنه ته فتوا ورکړه چې دا وسوځئ خالد رضی الله عنه هغه کس وسوځه هغه خلک یې وسوځل دا ډیره شنیع او بیکاره عمل دی همدغه رنګې 3 ځلې لعنت هم نبي صلی الله علیه وسلم په دې خلکو باندې ویلی دی د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې داسې عمل کوي د الله لعنت دی په هغه چا باندې داسې عمل کوي د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې داسې عمل کوي نو ستاسو ګمان دی عزتمندو داسې انسان به ترقي وکړي چې الله پیغمبر په دغې مبارک او خوله باندې چې هره دعا یې قبلیږي 3 ځلې لعنت یې کړی یعنی د الله د رحمت نه دې لرې شي ملعون دي شي دا انسان به ترقي وکړي قسم په الله کې دا وکړي نو په دې وجه باندې دا د ټولې معاشرې د ذلت او د فقر او د مشکلاتو سبب دی باید چې ټول دې ته توجه وکړو خپل کشران دي هغه رامنه کړو هغه یې مراقبه کړو ته چېرته تللی بې ځای شپو ته پرېنږدو غټو خلکو سره پرېنږدو دین ته کښېنو ترغیب ورته ورکړو نو باید چې ځانونه هم هلاک نه کړو او دا ټول قوم معاشره د ځان سره هلاک